بسم الله الرحمن الرحیم. یو ټیبل به جوړ کړو. دا یو ټیبل شو. د لیاوټ منیو نه وروسته ډیزاین منیو. دا ډیزاین منیو هم د ټیبل لپاره ده. ګوره که چېرته ټیبل سلیکټ وي ډیزاین منیو به وي، که ټیبل نه وي سلیکټ ډیزاین منیو به نه وي. ډیزاین منیو لکه څنګه چې له نوم نه ډیزاین ده، نو دا منیو صرف او صرف د ټیبل د ډیزاین لپاره استفاده کیږي. که غواړئ چې ټیبل یو ښایسته ډیزاین ولري، کله چې موږ تاسو یو ټیبل جوړوو، مثلا په دې کې ما یو ریزلټ جوړ کړی، یو څو نمرې وکړو. اوس که غواړئ چې دا ټیبل لږ ډیزاین ولري، نو موږ تاسو ډیزاین منیو نه استفاده کوو. اول ګوره دلته موږ د ټیبل سټایلونه لرو. که غواړئ چې له دو سټایلونو استفاده وکړئ، فقط کرسر په ټیبل کې کېږده چې په هر یوه کرسر کېږدئ، دا سټایل درته ښیي چې دا داسې معلومیږي. مثلا دا داسې معلومیږي. ګوره که چېرته دغه بټن کلیک کړې، نو دلته به ټول سټایلونه چې موږ لرو ټول به راته وښیي. دا ټول سټایلونه دي. هر سټایل چې غواړئ چې ویلري. اوس مثلا که زه دا سټایل کلیک کړم، نو ګوره صرف دا باره رو به یې رنګ تیز وي، په سپین رنګ کې به وي، دا نور رنګ به بیا ښه راوي. مثلا که دغه بل دا یې کلیک کړم، بیا به د اول کالم هم ورسره رنګ ولري او رنګ به یې سپین وي. نو دا ټول ډیزاین دي. هر ډیزاین چې غواړئ استفاده ترې کولی شئ. یا ټرانسپیرنټ ډیزاینونه غواړئ، ټرانسپیرنټ ډیزاینونه هم شته. نو فعلا به زه دا ډیزاین کلیک کړم تر څو دا ډیزاین واخلم. اوس چې کله دا ډیزاین یې واخیستو، دلته موږ تاسې بیا بعضې آپشنز لرو. مثلا هیډر رو. اوس ګوره دا اوله رو هیډر ده، نو سټایل یې له دې نورو نه چینج ده. که چېرته زه دا ایسته کړم، هغه سټایل ختمیږي. مثلا که چېرې زموږ ستاسې ټیبل هغه به نه لري، هیډر عنوانونه ونه لري، ته غواړې چې ټول یو قسم ته ښکاره شي، نو بیا دا ترې ایسته کوې. نو ګوره ټول به په هغه یوه سټایل کې ځي. اوس مثلا که زه یو خانه لابل هم ور اضافه کړم، ګوره دا اول رنګه، بیا سپینه، بیا رنګه، بیا سپینه، ټول به همداسې چې هر څومره لاندې ټیبل غټېږي همدغه دوه رنګه کې به وي. او که چېرته ډیزاین کې ورسره هیډر رو کلیک وي، نو بیا به اوله رو مختلف وي، نورې به بیا ټول یو شانته وي. پوه شوئ؟ په دې کې فرست کالم هم کولی شئ چې ګوره دا فرست کالم ډیزاین که چېرې مثلا موږ دا ډیزاین اخیستی وي او زه ورته وایم چې فرست کالم دی هغه ډیزاین ونه لري، کیدای شي چې ډیزاین ترې ایسته کړي، ډیزاین ورکړي. مثلا ټوټل رو چې د آخري رو یې هم همدا ډیزاین واخلي، لکه څنګه چې د اول رو ده. او یا دا ټول کالمونه چې دي یو رنګ ته شي، بیرته یې کلیک یې بیرته رنګ شي. لاست کالم، فرست کالم چې کلیک یې دا رنګ به واخلي، لاست کالم هم همدا رنګ شي. وینئ؟ یا کالم سټول که دا ترې ایسته کړو، کالم سټول یو رنګ شي. دا آپشنز دي چې کوم رنګ شي. اول به له دې ځای نه سټایل ورکړو، بیا له دې ځای نه د کومې رو یا د کوم کالم سټایل که نه غواړئ او یا یې غواړئ، بیا به یې ټیک مارک کوئ. پوه شوئ په دې؟ بل شیډینګ لرو. شیډینګ موږ تاسې اوله ورځ په هوم کې هم وویل، هوم منیو کې چې کله غواړو د یو ټیبل یا د یو خط بیکګراوند چینج کړو. اوس مثلا زه د دغه رو بیکګراوند چینجوم، کلیک کوئ، د دې ځای نه رنګ کلیک کوئ، هر رنګ چې کلیک کوئ هغه هماغه رنګ اخلي. دلته موږ تاسو سره که زه دا رو کلیک کړم، شیډینګ کلیک کړم، یو خو دا رنګونه شوه. که چېرته نو کلر کې بیرته هغه رنګ یې ختمیږي. او که مور کلرز کلیک کوئ، بیا له دې نه علاوه موږ تاسې دلته نور رنګونه هم لرو. مثلا که زه یو رنګ کلیک کوم، دغه اورنج کلر مې کلیک کو یا ګولډ کلر. که چېرته زه دغه ګولډ کلر کې لږ تغیرات راولم، مثلا لږ تور بخونه ګولډ غواړم، لږ سپین بخونه غواړم، نو په هغه صورت کې بیا موږ مور کلرز کلیک کوو. مور کلرز چې څنګه کلیک کوو، ګوره رنګ به هماغه رنګ وي. وینئ دلته نیو او کرنټ. کرنټ مطلب دا اوسنی چې موږ انتخاب کړی ده دغه ده، او نیو هم فعلا هماغه ده، ځکه چې موږ تر اوسه تغیرات نه دي راوستلي. نو دلته به هم ګوره دا پوینټر په همدغه ځای کې ولاړ وي، کوم رنګ چې دا و. نو له دې ځای نه که زه مثلا غواړم چې لږ تور بخونه شي، وینې دا به لږ راکم کړم. وینې نیو رنګ یې څه رقم شو؟ لږ تور بخونه شو. کرنټ داسې ده، داسې شو. مثلا زه لږ نور تور کړم یا لږ وایټ کړم. نو چې کله زه دا اوکې کړم، دا به هماغه رنګ اخلي او اوس به دا رنګ دلته بیا موجود وي. چې کله زه دا بټن کلیک کوم، دا رنګ به بیا دغه ځای کې جدا موجود وي. چې کوم بیا آینده کې بل ځای کې استفاده کول، بیا به ضرورت موږ ته نه وي چې بیا دا کلیک کول هغه ځای نه چینج کړو، اصلا له دې ځای نه به یې اخلو. نو دا کلر شو. که کله غواړئ چې شاته شیډ ولري، رنګ ولري، یا ټول ټیبل یا یوه رو یا یوه خانه، هر څومره ځای چې موږ انتخاب کړی وي، له دې ځای نه رنګ ورته ورکولی شو. بیا بارډر سټایل دی. که غواړئ چې بارډر سټایل یې چینج کړئ، کولی شئ بارډر سټایل چینج کړئ. مثلا زه وایم چې بارډر سټایل یې داسې کلیک کړئ، اوس چې هر لاین کلیک کوئ، بارډر سټایل به هماغه وي. وینئ؟ فهم ده؟ یا مثلا سایز چینج یې، ګوره زه به یې لږ غټ کړم تر څو واضح ښکاره شي. دا بارډر دا سټایل غواړم، دا بارډر هم هماغه سټایل. هر یو چې کلیک کوئ بیا به هماغه سټایل کې راځي. او کلر که غواړئ چینج یې کړئ هم یې کولی شئ. دلته بیا ګوره مور کلر دا هر څه لرو. مثلا زه بارډر کلر دا غواړم چې کلیک کړئ هماغه رنګ به شي. یا که چېرته له دې ځای نه دا کلیک کړو، دا ټیبل زه سلیکټ کړم، له دې ځای نه بارډرز کلیک کړو،
نو کولای شي چې بارډرز ترې ریموف کړي. مثلا زه نو بارډر کلیک کوم تر څو ټول بارډر ترې ختم شي، آل بارډر کلیک کوم تر څو ټول بارډر راشي، یا مثلا صرف د چار طرف آوټساید بارډر وي. دا کوم بارډر وي کوم بارډر نه وي له دې ځای نه کلیکوای شي چې طرف هم بارډر ولري طرف هم بارډر ونه لري. پوه شوې؟ دې ته بارډر وایي. او بل د بارډر پرنټر په دې باندې هم کولی شي چې بارډر جوړ کړي. مثلا دا لاین یې جوړ کړي، دا چې د دې ځای د هر ډیزاین کلیک کړی وي هماغه جوړولی شي. دا سټایل د ډیزاین شو د ټیبل. که چېرته په ټیبل کې غوښتل چې تغیرات راولئ، سټایل لږ ښه ورکړئ، نو بیا به ډیزاین مینیو نه استفاده کوئ. په ټیبل کې خو به سوال نه لرئ. پوه شوې په ټیبل باندې؟ یا انسرټ منیو کې دا ټیبل و چې کله موږ تاسو غوښتل ټیبل جوړ کړو، په څو طریقو هم جوړوای شوی. او بیا چې ټیبل جوړ شي ورسره ویو منیو اضافه کیږي، لیاوټ منیو اضافه کیږي، ډیزاین منیو چې په لیاوټ کې موږ د ټیبل په لیاوټ کې تغیرات راوستل، چې رو اضافه کې، کالم اضافه کې، الاینمنټ یې چینج کې، ډایرکشن یې چینج کې، فارمولا ورکې، دا ټول په لیاوټ کې و. او ډیزاین کې موږ ورته ډیزاین ورکوو. نو ټیبل ډیزاین مو زده شو، لیاوټ مو زده شو. بیرته راځو انسرټ. انسرټ مطلب ورچول. نو اوس موږ تاسې بیا دلته لرو پکچر. کله غواړئ چې عکس ور اضافه کړئ، مثلا دلته یو ډاکومنټ جوړوي یا ریپورټ جوړوي، زه غواړم چې دغه ځای کې یو عکس اضافه شي. او په داسې حالت کې ور اضافه کوم چې مثلا خط هم لرم. مثلا دلته زه پاراګرافونه لرم، دغه ځای کې یو عکس فعلا ور اضافه کوم. انسرټ پکچر. کوم عکس ور اضافه کوئ؟ له هر ځای نه چې عکس ولرئ یو عکس راواخله ترې. زه به د فوټوشاپ عکسونه ځه دغه ځای نه به یو ساده عکس راواخلم. دا عکس به راواخلم. نو چې چېرته هم کرسر ایښی عکس به راشي. خو ګوره کرسر موږ دلته ایښی وو او عکس دلته راغی. ولې؟ ځکه چې دا عکس غټ ده، هلته نه ځای ایښي. کېدای شي زموږ مارجنز ته دې ځای پورې وي، نو عکس هلته ځای نشته. اوس که زه دا چېرته لږ ووړ کړم نو دا به ګوره خپله هلته لاړ شي. وینې؟ که یې بېرته غټ کړمه بېرته به لاندې راشي. اوس که زه دا غواړم چې لږ نور هم ووړ کړم، مثلا دومره قدر ما دا ووړ کړم، دی دلته راغی. اوس مثلا زه غواړم چې په دې عکس کې بعضې تغیرات راولم، مثلا رنګ یې ورته سم کړم، بیکګراونډ یې سم کړم، یا دا خط یې دغه څنګو ته راولم. نو بیا چې موږ تاسې دلته عکس سلیکټ کړو، د ده سره یو منیو اضافه کېږي. د څه په نوم؟ فارمات په نوم. دا د عکس منیو ده. که چېرته عکس سلیکټ وي راځي، که عکس نه وي سلیکټ نه راځي. اوس ما دلته کرسر کېږو ګوره نه راځي. چې بیا یې کلیک کړم بیا فارمات راښکاره شي. وینئ؟ نو د عکس تغییراتو راوستلو لپاره چې مثلا یې خط څنګ کې راشي یا په رنګ یې تغییرات راشي، موږ تاسې له فارمات منیو نه استفاده کوو. فارمات منیو کې موږ تاسې اول ریموو بیکګراونډ لرو. که غواړئ چې د دې عکس بیکګراونډ ریموو کړئ، یګان عکسونه که غواړئ چې بیکګراونډ یې ریموو کړئ، اوس ګوره زه دا کلیک کړم د دې بیکګراونډ به ریموو شي. دلته ځینې د چوکاټ راځي، څومره قدر ځای غواړئ چې ریموو شي. مثلا دا به لږ ور زیات کړو، دغونه ځای دې پاتې شي، دا نور بیکګراونډ دې ریموو شي. مثلا اوس ګوره که زه کیپ چینجز کلیک کړم نو همغومره ځای به پاتې شي، نور به پاک شي. دا بیکګراونډ ریموو شو. کله غواړئ چې بیکګراونډ کې بعضې تغییرات راولئ، بعضې ځایونه ریموو کړئ، ریموو کولی شي. خو دومره شیان، دومره تغییرات چې مثلا موږ تاسې توقع لري چې باید راشي، په ورډ کې هغومره تغییرات نشو راوستی. دا بعضې ساده عکسونه، مثلا یو پاسپورټ سایز عکس وي، غواړئ چې شاته یو بیکګراونډ یې هغه ترې ایسته کړي که نه، نو داسې ساده رنګونه ایسته کولی شو. خو داسې لکه دا رنګین عکس چې و که نه، د دې شیانو ایسته کول بیا په فوټوشاپ یا فوټو ایډیټینګ پروګرامو کې ښه کېږي، په دې کې بیا نشو کولی. په ریموو بیکګراونډ پوه شوي. زیاتره پاسپورټ سایز عکسونه چې یو څوک مثلا راپور کې اچوي که نه، بیکګراونډ یې یو رنګ وي یا حداقل 2-3 رنګه وي که نه، څومره یې رنګونه کم وي هغومره یې په دې کې ښه ریموو کولی شي. او که چېرته ډېر زیات وي لکه دا چې و، بیا په ورډ کې نشي کېدلی. هغه کومه تمه چې بیا تاسې لرئ هغه بیا نشي کېدلی. نو په فوټو ایډیټینګ کې بیا ښه کېدای شي. بل دلته کریکشن لرو. که غواړئ چې عکس مثلا رنګ، یګان وخت چې موږ عکس اخلو لږ تور راشي که نه، یا مثلا عکس اخلو رڼا ته ډېر سپین راشي، نو له دې ځای نه بیا جوړولی شو. دلته موږ تاسې برایټنس او کانټراسټ لرو. مثلا که یو عکس غواړئ چې لږ سپین غوندې ښکاره شي، روښانه، یا لږ تور غوندې ښکاره شي. دا ټول حالتونه دي چې هر حالت کې غواړئ هماغه حالت کې کولی شي. بعضې عکسونه که لږ تور وي، مثلا زه فوټوشاپ نه به یو فوټوشاپ له عکسونه چې موږ فوټوشاپ کې کار ورباندې کوو، له هغو نه یو عکس راولم. استاد زمونږ په ورډ پروګرام کې فرنچ پروګرام خلاصولی شو چې عکس سلیکټ کړو او کوم هم چې پکار یې ترې واخلو نور. دا عکس ګوره، مثلا یو عکس دې اخیستی لږ تور راغی.
که غواړې چې لږ سپین غوندې ښکاره شي له دې ځای نه اوس ګوره مخکې تور و اوس سپین شو. نو بعضې کرکشنونه دلته موږ تاسې کولی شو که غواړو چې عکس کې لږ تغیرات راولو له دې ځای نه رنګ سمولی شو. دلته نور مختلف رنګونه ورکولی شي. اوس مثلا زه دا رنګ ورکوم یا دا رنګ ورکوم، هر رنګ هر ډیزاین چې کلیک کوئ عکس به هماغه رنګ اخلي. او بعضې افیکټس هم همیشه ډیزاینونو ته وایي. که غواړې چې بعضې ډیزاینونه نور ولري افیکټس ولري، مثلا یا دا ټول ډیزاین دي، که غواړې چې له دو ډیزاینونه یې ورته ورکړې هم یې کولی شي. مثلا دا ډیزاین ورته ورکړئ، دته آرټسټیک افیکټس وایي، آرټ رسامي غوندې شکل ته وایي. نو دلته د رسامي غوندې افیکټس دي، که غواړې چې له دونه کوم یې ورباندې اپلای کړي ورباندې اپلای کولی شي. بل په دې ځای کې موږ تاسې کمپریس لرو. که غواړې چې یو عکس کمپریس کړي، مثلا موږ تاسې چې په څومره ښې کامرې باندې چې ریزولوشن یې څومره ښه وي په هغه باندې چې عکس اخلو سایز یې زیات راځي. مثلا یو عکس که موږ های ریزولوشن واخلو امکان لري چې سایز یې 6 MB راشي 7 MB راشي، که نه د MB په حساب یې سایز زیات راشي. نو که چېرته داسې های ریزولوشن عکسونه موږ راخلو ورډ کې اچوو، مثلا یو راپور جوړوو په هغه کې اچوو، نو بیا چې دا ورډ فایل موږ سیف کړو د سایز زیات راځي. مثلا په ایمیل کې غواړئ چې یو چاته یې واستوئ خو د سایز زیاته په ایمیل کې نشي استولی. ولې نشي استولی؟ چې موږ تاسې دلته عکسونه داسې عکسونه ور اچولي چې د هغه سایز غټ ده. نو بیا په هغه صورت کې موږ له چیز نه استفاده کوو، له کمپریس پکچر نه استفاده کوو. مثلا دا عکس ما ور اچولی، دا به زه په ډیسکټاپ باندې سیف کړم، د ورډ پکچر سیو به کړم. اوس که زه دا کلوز کړم او دلته یې سایز وګورم، ورډ پکچر چیرته سیو شو؟ مای ډاکومنټ کې مې سیو کړی دا ورډ پکچر. اوس ګوره د دې سایز څو کې لیکل شوی ده؟ 915 کې لیکل شوی. که چېرته موږ تاسې په دې کې های ریزولوشن عکسونه اچولي وای نو امکان لري چې دا سایز زیات راشي. نو چې سایز زیات وي، مثلا بیا غواړئ په ایمیل کې واستوئ، ایمیل کې نشي استولی ځکه چې سایز یې زیات وي، نو بیا هغه صورت کې موږ له کمپریس نه استفاده کوو. اوس ګورو دا عکس کلیک کوم، فارمټ کې ورته وایم چې کمپریس شي. کمپریس چې د کلیک کو نو ګوره دلته موږ آپشن لرو چې اپلای اونلی دیس پکچر، چې دا تغیرات چې غواړم اونلی ټو دیس پکچر، صرف په دې پکچر باندې اپلای شي. مثلا تاسو معلومه چې د های ریزولوشن د سایز زیاته صرف دا غواړي، نو بیا دا کلیک. که دا نه وي نو په دې راپور کې چې هر څومره عکسونه لرو ټول کمپریس کوي، د ټولو سایز راکموي، نو دا به ترې ایسته کړو. او بل ډیلیټ کراپ ایریاز. کراپ ایریاز دغه ځای کې چې کراپ وایم بیا به دا درته تشریح کوم. او دلته بعضې ریزولوشن راځي، څومره چې موږ تاسې ریزولوشن کم ونیسو هغومره یې سایز کم راځي، خو د عکس کیفیت بیا لږ خراب ښکاره کېږي. دومره په ورډ کې موږ تاسې مشاهده کولی نه شو، خو په فوټو ایډیټینګ پروګرامو کې بیا ښه مشاهده کېږي چې ریزولوشن څه شی ده. نو فعلا موږ تاسې دغه ایمیل یا یوز کړن ډاکومنټ فعلا به دا کلیک کړو، اوکې به یې کړو. اوس که زه دا کلوز کړم، سیو یې کړم، اوس به یې سایز څو ته راکم شي، یو ریفریش به یې کړم، ورډ پکچر. اوس هم تقریبا هماغومره ده ځکه چې دا عکس دومره های ریزولوشن نه و. څومره چې یو عکس های ریزولوشن وي موږ په یو ډاکومنټ کې اچولی وي سایز یې ورسره زیات راځي. نو بیا په هغه صورت کې چې موږ سایز راکم کړو د عکسو له کمپریس نه باید استفاده وکړو. خو که عکس های ریزولوشن نه وي بیا سایز کې دومره زیات تغیرات نه راځي. بل چینج پکچر. که غواړئ چې دا عکس چینج کړئ د په ځای یو بل عکس راشي، نو بیا چینج پکچر کلیک کړئ. اوس ګوره دلته درته وایي چې انټرنیټ فعلا نشته، یعنې که غواړئ چې انټرنیټ نه یې واخلئ که نه، نو انټرنیټ نشته، زه له انټرنیټ نه له کمپیوټر نه اخلم. په هغه صورت کې بیا ورک آفلاین کلیک کوو. ورک آفلاین دا مطلب چې له انټرنیټ نه له کمپیوټر نه، کمپیوټر کې چې مې چېرته عکسونه ایښي دي، نو بیا ورک آفلاین کلیک کوئ. اوس به ګوره دا راشي. مثلا زه دا عکس غواړم، انسرټ به یې کړم، ګوره اوس به د هغه عکس په ځای دا عکس راشي. نو که چېرته م د یو عکس په ځای بل عکس راوسته، نو په هغه صورت کې بیا چینج پکچر کلیک کوئ. بل موږ تاسې دلته ریسیټ پکچر لرو. ریسیټ مطلب چې عکس بیرته اول حالت ته راولي. کله که مثلا موږ په عکس کې ډېر زیات تغیرات راوستوي او غواړو چې بیرته هغه اولنی حالت اختیار کړي، نو بیا به ریسیټ کلیک کوئ، عکس به بیرته اولنی حالت اختیاروي. بل دلته بعضې سټایلونه دي، که غواړئ چې دا سټایلونه ورکړئ، مثلا زه داسې یو چوکاټ ورکوم، دا ټول سټایلونه دي. هر سټایل چې کلیک کوئ عکس به هماغه سټایل اخلي. بل په دې ځای کې بارډرز لرو، فارمټ منیو کې پکچر بارډر. که غواړئ چې بارډر خپله ورته تعین کړي، ګوره دلته موږ که دا ډیزاین کلیک کوو نو دی به بارډر واخلي، خو که خپله غواړئ چې بارډر ورته ورکړئ بیا به له دې ځای نه. مثلا زه غواړم چې بارډر په دې رنګ کې ولري یا په دې رنګ کې ولري، هر رنګ کې چې بارډر کلیک کړئ په هماغه رنګ کې به بارډر ولري.
اوس مثلا زه دا کلیک کوم چې د دې رنګ کې بارډر ولري. بل دلته موږ تاسو سره ویت شته چې څومره ډبل وي څومره نازک وي دا بارډر. اوس مثلا که زه په دې کې سایز لږ زیات کلیک کوم یعنې بارډر به یې لږ ډبل کېږي، که یې کم کلیک کوم بیا به کمي. د دې ځای نه موږ تاسې سایز انتخابولی شو چې باید څومره قدر سایز واخلي. او بل دلته بعضې سټایلونه دي چې په کوم سټایل کې راشي. مثلا که غواړئ چې په دغو سټایلو کې راشي کولی شي دلته مور لاین کلیک کوئ، له دې ځای نه هم کولی شي چې بعضې تغیرات په سټایل کې راولي چې صرف هم باید ولري. دا بارډر شو. او که بارډر نه غواړئ نو بیا نو آوټلاین کلیک کوئ تر څو بارډر یې ختم شي. بل بیا پکچر ایفیکټس. ایفیکټس ما درته ویل چې بعضې ډیزاینو ته وایي، لکه دلته چې موږ تاسې آرټسټیک ایفیکټس درلود، دلته پکچر ایفیکټس لرو. دا ټول ډیزاینز دي. زه به یو دوه درې درته وایم، نور به بیا تاسې خپله وګورئ. مثلا اول شیډو. شیډو مطلب سیوری ولري. که چېرته غواړئ چې دا عکس سیوری ولري له دې ځای نه کولی شئ. مثلا زه دا عکس کلیکم یو څه سیوری به ولري. یا مثلا ریفلیکشن چې دوباره ښکاره شي. مثلا زه دا ریفلیکشن ورکوم، ګوره یعنې دوباره ښکاره شو لږ لاندې. یا مثلا ګلو ورکوي چې چار طرف داسې لږ ډیزاینز غوندې ولري. دا ټول د پکچر ایفیکټس دي. نو هر ایفیکټس که غواړئ چې ورباندې اپلای کړئ ایفیکټس ورکولی شئ. دا ایفیکټس نو بیا تاسې یو یو دانه سره وګورئ. بل پکچر لیاوټ ته که غواړئ چې په ډیزاین کې تغیرات راولئ، بعضې خطونه بعضې شیان ورسره اضافه کړئ، نو بیا لیاوټ نه استفاده کوئ. مثلا که زه دا لیاوټ کلیک کوم ګوره دا به هماغه ډیزاین اخلي، دلته به زه خط ورباندې لیکای شم. یا مثلا دا نور لیاوټس، هر لیاوټ چې کله کلیک کوئ عکس به هماغه ډیزاین اخلي او خط به هم ورسره لیکلی شو. دا پکچر لیاوټ شو. بل پوزیشن. پکچر پوزیشن کله چې موږ غواړو چې عکس او خط یو ځای اوسي. اوس مثلا دلته زه خط لرم، دلته عکس غواړم چې دا عکس دغه ځای کې راولم او دا خط یې دغه څنګ ته راشي. په هغه صورت کې موږ له چیش نه استفاده کوو؟ له پوزیشن نه. اوس مثلا که زه دا پوزیشن کلیک کوم دی به د صفحې هغه کونج ته راځي. ګوره دلته دا عکس یې مې ورکړی، وینې دا عکس شو، دا یې خط شو، دا نشان. د دې مطلب چې عکس به دې کونج کې راځي، خط به دې طرف ته راځي. که دا کلیک کوو منځ، که دا کلیک کوو دا سر، دا یې دا منځ، دا یې بیخي سینټر د پیج. دا یې ټول هغه دي پوزیشنز دي چې کوم ځای کې غواړئ. فعلا به یې زه پوزیشن نه ورکوم، همدغه اولي به یې وي چې دلته وي. بل موږ تاسې ټکس ریپ لرو. اوس ګوره دې کې پوزیشنونه مشخص دي چې په دغه کونج کې راشي، یا په دې کونج کې راشي، یا په دې کونج کې راشي. که چېرته زه خپله غواړم چې پوزیشن ورکړم، مثلا دغه ځای کې کېږدم، خط دلته ورسره راشي. اوس ګوره که زه دا کش کړم دلته کلیک خوشې کړمه، عکس دلته راغی، ولې خط یې سره کم کړو؟ دوه ځایه شو که نه. اوس ګوره هغه بره راغی، دا لاندې، او دی دلته ګوره د حرف غوندې راغی. مثلا که زه لږ نور هم را دې خواته کړمه نو امکان لري چې د لغت منځ کې راشي. وینې لغت منځ کې راغی، INS دلته شو، انورې هلته شو. نو بیا دلته ټکس ریپ. اوس ګوره ټکس ریپ چې کلیک کوو، په دې کې اول آپشن انلاین وي ټکس ده. انلاین وي ټکس دا اوسنی حالت ده چې دی د خط سره په لاین کې راځي، یعنې منځ کې راځي لکه یو حرف غوندې. اوس ګوره INS بیا دی ده، بیا دی ده. نو که چېرته موږ تاسې سکویر کلیک کوو، سکویر معنا مربع یا مربع، چې مربع غوندې شکل اختیار کړي، دې خواته هم خط راشي، دې خواته هم خط راشي. اوس به ګوره که زه دا عکس هر ځای ته